الذين ينقضون عهد الله دا خلق دي چه ماتي لوزد الله من بعد ميثاقه ورستو دا مضبوط والي داغينا اولاني صفت پا دي فاسقانو کی دا دي چه لوزد الله ماتي بیا مفسرینو خبری کردی دی دیری چه دا لوزد الله سی شئی دی واضح دا لوز دا الله مانا اگر لوز چی اللہ دا دی طول خلقو ناغستو دا آدم علیہ السلام دا پیدایش پا وقت کی چی الستو بربکم جستاسو رب نے سورة العراف کے براش نو دی طول دا اقرار کرده چی او تزمنگا ربی ہما قایتونو که اللہ دا ویلی چی دا کار می دی دا پاروکو چی سبال بیا سوک عذر بیان نکی زگر استاسو ربی هم دی فاسقانو دی مشرکانو دی کافرانو اگر لوز دا اللہ سکو اگر امات کو پا دی طریقے سر چی بندگی خالص دا اللہ ونکر بلدہ چی توحید پا فطرت کی پروت تے دام یو لوز دے چی ہر سڑے دے توحید پا فطرت پیدا دے نو دغم یو لوز دے چی دوی مات کو الذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاق ورستو دا مضبوط والی دا غینا مانا دا چی دوی پخپلا دا لوز مضبوط کرده و خبر تیم دی لیکن گورا پا دی اہل کتابو کدیر مولیان نو خبرو دا دی اخپلو کتابونو نا دا دی وحینا سر دا غیب خیانت کو سر دا غیب پا پیغمبر بانی ایمان را نوڑو پا قرآن ایمان را نوڑو ذکر گورا قرآن کے بسو زینو کی دا خبر رزیج تا اس دوست نے یادے کل اللہ دا دی کافرانو ببارک ہوئی لا یعلمون دوسرا علم نشتی او کل بدی سرائشی باز آیتونو کی چی سرد علم دوی گمراهشو نیوزی کوئی علم و سرنو بلزی کوئی علم سر گمراهشو نو علم و سرهو و پا علم چی عمل ونکی دیدی سی دے لکا علم چی و سرنی جاہل یوازی پا علم کولو سر سرے علم کی گو خنو علم خو آگا دے چی بخپل علم بانی عملو کی دی سر دیر مولیان زمان پا دی امت کی جاہلان گرزی سنگ یو سڑی تو تا مولام و جاہل و تا مو نو جاہل و تا پا دی وی وغا سی چیز دا کڑی دا اگا شاعت غزر کڑی دی پا اگا عمل نکی یہ دیتی دا چے اللہ سوئی پیغمبر سوئی نو دا دیسی دی لکا جاہل چے علم ورسر نئی جو ام مرس پا دوی کی دا دے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ او پریکی حغس چی حکم کڑے دے اللہ پاگی چی پیوست دکڑے شی یا او ماتی حغس چی حکم کڑے دے اللہ پاگی چی یو دکڑے شی کوشش بمانگ دا کو چی ترجمه خوازی ہوشی چی پاگی بانی دا ملگری رونا و خوند پوش دویم مرس پا کی داده دویم مرس سده نا 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 بارک اللہ فیک دای جواب تا پس چی اللہ دا یوالی حکم کرده چی یوی کئی پیوسته کئی یو بل سره ولگوی دویم پری کئی دای جواب تا وچی دا باز ملگری دا وچی دیو رشتے ماتی دوی دا ماتی دا تاسو تفسیر کی ورلی ما دا ندی ویلی چی دوی سنگ پوری کول کی ما دا وی چی مرض پا دوی کی سده نو مرضی دا دی او منگ چی پا دی اولانی درسونو کی دا لگ تفصیلو کو دا دی دا پارا کو چی تاسو دا تفسیر دا ماحول سر عادت شئی پر روان درسونو کو بیدی سی تفسیر نئی کو چی تا پو ہے یہ چی دا سوال سا برکی دے دا دی جواب سا پکار دے دوی پریکی آگا سا چی اللہ دا آگے مبارک حکم کرده چی پیوست دی کلیش آگا سا دی نو بعضو مفسرینو دا خبر کرده چی دوی یعنی سل رحمی نساتی رشتی نپالی دا مور پلار خدمت نکی دا بچو دا خزو دا مخلوق سر احسان نکی دا طول پا دی که دن نراسی خب بعضو علماء ناشنا خبر کرده وی پا دی که طول دین داخل دے مانا دا چی دوی پا دین عمل نکی
څوک ما بدي پوهېږي چې دوی په دین څنګه عمل نه کوي. نو څنګه وضاحت پکار دی. الله خو دلته وایي دوی پرې کوي هغه څه چې الله یې حکم کړی چې پیوستی کړي. څه ووایي صحیح ده دا خبره صحیح ده، خو په دې خبره چې دا خو تاسو هغه یوه خبره ذکر کوئ. ما تاسو ته دا وایي چې بعضو مفسرینو دا خبره کړې ده، وایي دلته مراد د دوی چې څه پرې کوي یعنې د الله ټول دین ختموي. نه نه هغه یو کوي، دوی پرې کوي. نو هغه وایي چې دلته مراد ټول دین دی، یعنې دوی په دین عمل نه کوي. څنګه په دین عمل نه کوي؟ دغه جواب وشو او دغه جواب نه دی. یاد کړئ دا جواب. مسله ټوله د دوو خبرو خواوشا کې روانه ده. یوه رابطه د الله سره ده، نو دویمه رابطه د مخلوق سره ده. اوس به پوه شئ. او دا دین ټول دې دپاره دی چې دې رابطه جوړه کړي د چا سره؟ د الله سره. نو چې دین پکې نه وي نو څه یې ماته کړه؟ رابطه چا سره پرې کړه؟ الله سره. مخلوق سره چې احسان نه کوي او رشتې نه پالي، رشتې ختمه کړه د مخلوق سره، نو دې کې ټول دین دننه راغی. هره بې دیني هغه ته خپله رابطه کټ کې د الله سره، او الله تا ته څه ویلي دي چې دا رابطه څه که؟ وصل یې که، پیوسته یې که، مضبوطه یې که، او تا هغه رابطه څه کړه؟ هغه دې پرې کړه، هغه دې قطع کړه. اوس یې پوه شوې؟ نو ټول دین پکې دننه راغی. لکه اوس که څوک دا وایي چې مور پلار سره رشته نه ساتي او دا نه کوي او دا نه کوي، دا ډېرې خبرې ده، مونږ کمه ذکر کوو. خو لنډه داسې چې معنی ده چې دوی په دین باندې عمل نه کوي. څنګه په دین باندې عمل نه کوي؟ یعنې رشته د الله سره عفوا رشته د مخلوق سره چې کومه جوړول غواړي هغه دوی پرې کوي. رابطه کومه چې د الله سره جوړول غواړي هغه دوی نه ساتي، هغه ماتوي. نو دې کې دننه راغلي که نه ټول. ویفسدون فی الارض، او فسادونه کوي په ځمکه کې. د فساد تفسیر او تفصیل دا هم د سورې بقرې په اولني ایتونو کې تېر شوی دی. نو دوی کې څو بیماریانې شوې؟ درې. یو لوز ماتې کوي چې د الله سره کړی دی، پرې کوي هغه څه چې الله د هغې په پیوسته کولو حکم کړی دی، او په ځمکه کې فسادونه کوي. اولئک هم الخاسرون، هم دا کسان هم دوی تاوانیان دي. هیڅ شک نشته په دې کې چې دا تاوانیان دي. رابطه د الله سره هغه دوی پرې کړې ده، رابطه د مخلوق سره هغه دوی پرې کړې ده. نو د څه شی شوم؟ بیا ماته دا ووایه د دې نه څه شی جوړ شو؟ آخر د الله سره رابطه نشته، مخلوق سره احسان نشته، خپلولي نشته، د مور پلار خدمت نشته، بچو خو سره احسان نشتی، ملګرو سره احسان نشتی، عام مؤمنانو سره احسان نشتی، دینداری پکې نشتی. دن آخر جوړ څه شی شو؟ ټول تاوان دی. اولئک هم الخاسرون. تاوان په دنیا کې او تاوان په آخرت کې.